د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې له یو شمېر کروندګرو سره د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته وشوه. د یادې ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو عمومي امیر خپلو فعالیتونو ته په اشارې وویل چې دوی د نادولتي بنسټونو په همکارۍ په دې موسم کې له 3250 کروندګرو سره د غنمو اصلاح شوي تخمونو او د 2 ډوله کیمیاوي سرې مرسته ترسره کړه. از طرف دفتر اکشنی 3250 دقیقین کود کیمیاوی کود سیاه و یک بوجه کود سیاه و سفید و یک بوجه گندم برشان کمک شده و دیگه خصوصا در وقتهای نزدیک از طرف دفتر پاملران تقریبا 1800 متر بسی قریه یکی قریه رباط است و دیگه قریه پالزولی است و دیگه قریه چمتال مرکزی است. به این اندازه تقریبا 1800 متر کانال‌های از خاطر ضایع آب گرفته شود. نوموړي د خلکو او بزګرانو ځینې اساسي ننګونې په ګوته کړې او ویل چې په دې ولسوالۍ کې د کرنې لپاره د اوبو د کمښت له امله د کروندګرو 15% کرنیزې ځمکې شاړې پاتې کیږي. ساحات علیزه‌ای گرفته این منطقه کلاس پاینا بس آب نمیرسه برش. پشمقله است، تگابی است، فادمخیل است، جویشوری وطنی است، دیگه خصوصا بارگاه افغانی و بارگاه ترکمنی. این ساحه که حسابشون خیلی کمبود است. اینا فکر کنین که کسی 100 جریب زمین داشته باشه تقریبا در جریب بشه 20 جریب بشه اینا او کده میتونن دیگه کل زمینشون خشک میمونه. کمبود او دې ساحات خیلی زیات است. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ ادارې د یو شمېر بنسټونو په ملاتړ په 3 کلونو کې د 1800 مترو په اوږدوالي کانالونه جوړ کړي او د 150 نوو باغونو جوړولو ترڅنګ یې یو شمېر ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.